دا یو ورو سوال کړی دی کله سړی استنجا کوي او د اوبو دا پیپ چې دی یا ټوټۍ ورته وایي چې دی ځان ته نیولي او بغیر د لاس لګولو نه د عورت سره دی ځان وینځي نو دا استنجا به پوره او که نه به یې پوره. دا مسله یاده کوي چې کله یو سړی حاجت پوره کړي په ده لازم دي چې دی هغه نجاست او پلیتوالی لرې کړي. که دا دی په اوبو لرې کوي، که دا دی په کاڼي لرې کوي، که په کاغذ یې لرې کوي، که په ټیشو یې لرې کوي، خو مقصد چې دی هغه د دې ګندګۍ او د دې پلیتوالي د لرې کول دي. او غوره طریقه د هغې د اوبو د استعمال سره دی. د اوبو استعمال د کاڼو نه غوره دی، دې کې شک نشته. خو که چېرته څوک د اوبه داسې استعمال کړي چې لاس لګولو ته پکې ضرورت نه وي او د دې یقین وي چې دې سره پلیتوالی ختمیږي، نجاست دې کې څه حرج نه شي. ځکه چې ما تاسو ته دا ووایي چې شریعت زموږ نه دا غواړي چې نجاست ترې لرې شي. اوس که هغه نجاست لرې کولو کې لاس استعمالولو ته ضرورت راځي او که ضرورت ورته نه راځي، خو پلیتوالی ختمول غواړي، نو که صرف یو سړی ځان ته اوبه ور واچوي او هغې سره دی صفا کېږي او طهارت حاصلېږي نو دا پوره دی. او که څوک په کاڼي یا په کاغذ په ټیشو ځان صفا کوي او په دې اودس وچوي دا هم صحیح ده، خو هغې کې شرط دا دی چې کم سے کم به څو پیري؟ 3 پیري. او حدیث کې دا راځي امام مسلم رحمه الله راوړی دی سلمان فارسی رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ د یو څو کارونو نه منع کړي. یو یې پکې دا ذکر کړی ان نستنجي باقل من 3 احجار. رسول صلی الله علیه وسلم موږ دې نه منع کړي چې استنجا به د 3 کاڼو نه په کمه نه کوئ. نو په 3 کاڼو یا که یو سړي ته طهارت په هغې حاصل نه شي او پاکوالی نو د 3 کاڼو نه زیات هم استعمالولی شي. ځکه چې ګوره اکه خبره بیا راله چې مقصد څه دی؟ مقصد طهارت حاصلول دي، پاکوالی. هغه په اوبو سره وي او که د اوبو سره لاس استعمالیږي او که نه وي، که ټیشو وي، که کپړه وي، که کاڼې. او اوس که څوک داسې کاڼې استعمال کړي چې هغه 3 ګوټې یا هغې 3 څوکې یا 3 خولي او په هر طرف باندې جدا جدا اودس وچ کړي، نو دا هم داسې دی لکه د چې 3 کاڼي یا 3 لوټې استعمال کړي دي.